السلام علیکم ګرانو دوستانو، لطیف مهربان یم ستاسو ملګری ستاسو دوست په دې هیله چې تاسو په ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. نننۍ ویډیو د موږ او تاسو بیا د فیسبوک د یو آپشن یا د یو ټریک باره کې دی چې تاسو څنګه کولی شئ دوه د فیسبوک پیجونه چې نومونه یو شوي هغه سره یو ځای کړئ، یعنې مرج یې کړئ له دوه پیجونو. فرض کړئ یو پیج هم 10,000 لایک لري، بل پیج هم 10,000 لایک لري. دا موږ غواړو یو ځای کړو چې د موږ مجموعاً لایک شي 20,000. ښه، له دې نه مخکې چې موږ شروع کړو نو له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان د یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او نور ملګري مې راوغواړئ تر څو کوم معلوماتي او ښه ویډیوګانې چې ما تاسو ته اپلوډ کړي له هغه نه مو ټول ملګري خبر شي او ورنه استفاده وکړي. نو زه خو تاسو نه مخکې ویلې زه تاسو نه ډېر خوشحاله یم. تاسو له ما سره ډېر کوشش کړی په ویو کې او په سبسکرایبینګ کې په ډېر شیانو کې ما سره تاسو کومک کړی، نو تاسو نه منندوی یم. ښه ګرانو ملګرو، راځو دې ته چې څنګه مونږ کولی شو دوه پیجه سره مرج کړي یو ځای. اول دغه لینک زه تاسو ته په د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درته شیر کوم، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. که تاسو چیرته یو داسې پیج لرئ ګورئ چې د هغوی دواړه نومونه یو شی وي، نومونه به یو شی کوئ، صحیح شو. هغه نه بعد تاسو کوئ چې هغه دوه پیجونه له یو بل سره مرج یا یو ځای کړئ. خو دې لپاره موږ تاسو کوم شیانو ته باید متوجه اوسو. ګوره دلته چې لیکلي thanks to remember کوم شیان باید موږ ورته متوجه اوسو. اول چې ګوره ما درته څنګه مخکې ویلې یو هغه اپشن دی، دوم اپشن دا دی you can only request a merge if you are admin on for both pages. تاسو باید دواړو صفحو دپاره څه وایي؟ اډمینان وایي. اډمین باید د دواړو صفحو اډمین وایي. که تاسو چېرې په یوه صفحه کې ایډیټر یې په بل کې اډمین یې تاسو نشئ کولی چې هغه پیج څه کوئ؟ مرج کړئ سره. The pages you merge must represent the same thing and have similar names. کوم شیان چې تاسو وایي کوم دوه پیجز تاسو وایي غواړئ مرج کړئ یو ځای کې یو بل سره له هغه باید نومونه یو شی وي او سیم کټګوري کې وي، یعنې ایجوکیشن کې وي که ایجوکیشن کټګوري. خو تاسو پوهېږئ چیرې تاسو ورته انتخاب کوئ که نه، تاسو ته چې ولګېږي تاسو پیج د څه شي باره کې دی او په اسانه تاسو اوس هم ورته کولی شئ هغه چینج کړئ. merging pages can't be undone once you are started the process. وایي که چیرې تاسو یو ځل په دې پروسس باندې کلک کړئ، دلته هم کنټینیو ویلې، بیا هم ریکویسټ ویلې، ریکویسټ چینج اخري اپشن دی هغه هم چې ویلې، هغه نه بعد بیا تاسو بیرته پیجونه سره جلا کوی نه شئ، یعنې بیرته به یې جدا کوی نه شئ. صحیح شو. People who like the duplicate pages will be informed of the merge. This may take a few days to complete. کوم خلکو چې تاسو دواړه پیجونه لایک کړي دي، فرض کړه که زه یو پیج اول پیج له دوم پیج سره مرج کوم یو ځای کوم، نو حتمي ده چې دوم پیج به راځي اول پیج ته. نو کومو خلکو چې ما دوم پیج لایک کړی هغوی ته به یو نوټیفیکیشن غوندې ورځي، یو اعلامیه غوندې به ورځي، هغه ته به وایي چې دا پیج له دغه بل پیج سره دوم پیج دی له اول پیج سره څه شو؟ یو ځای شو. دا دواړه خو مخکې جلا جدا پیجونه وو او ما دې نه بعد څه شول؟ دا دواړه سره یو ځای شو. ښه، دې لپاره باید موږ او تاسو باید څه وکړو؟ ګوره دې لپاره باید تاسو راځئ څنګه به دلته تاسو خپل پیج ګوره زه خو دلته اول به تاسو چې راځئ تاسو ته څه وایي، تاسو خپل په دغه لینک باندې که تاسو کلیک کړئ، ګوره تاسو لینک هم دغه لینک به تاسو ته په ویډیو ډسکرپشن کې شیر کوم، تاسو په هغه باندې کلیک کړئ، بیا راځئ هلته اول به تاسو کوئ د خپل د اکاونټ، ګوره د ما لکه دا اکاونټ دی د دې پاسورډ به ورکوئ. هغه نه بعد به دلته به راځئ تاسو خپل هغه پیج خپل انتخابوئ. ګوره زما یو پیج دی په نامه د احمد احمدي. صحیح شو. ګوره دا مې اول پیج دی، نو دې لاندې تاسو ګوره دلته بل پیج درته انتخابوم. ګوره دا اول نه دا دوم دی، ګوره دا دوم پیج مې دواړه ما په نامه دی د احمد احمدي په نامه دی. اوس که زه چیرې په دې کنټینیو باندې کلیک کوم، ګورئ تاسو وایي ماته یو مشکل راکوي. مشکل د څه شی دی؟ ګورئ تاسو the account was given a role on the page Ahmad Ahmadi too recently. You will be able to try merge this page on February 15 at دغه AM. ګوره وایي دلته دغه پیج چې دی دغه احمد احمدي دغه اولنی پیج کې چې دی اول جو دغه زما د بل اکاونټ کې دی، اما دا څوک ما دغه پیج اکاونټ مې په نامه د دریافت پول آنلاین دا مې دې پیج کې نن اډمین کړو. دلته څه وایي تاسو یو هفته بعد یعنې په 15 تاریخ د سحر 10:50 باندې هغه نه بعد زه کولی شم چې دا دواړه پیجونه زه مرج کړم. خو تاسو وکړئ که تاسو چیرې دومره یو هفته فرض کړه ورته منتظرم پاتې شولې اډمین یې دواړو صفحو کې، دلته چې تاسو کله په دې کنټینیو باندې کلیک وکړه تاسو ته دغه صفحه راځي. داسې ګوره څنګه چې دلته به درته لیکلي وي، دلته ما خو اوس اوکې ده، دلته لیکلي وي چې ریکویسټ چینج باندې به تاسو چې تاسو به هغه باندې کلیک کوئ چې اوکې مکړه. هغه نه بعد فیسبوک څه کوي؟ فیسبوک تاسو ته بل یو نوټیفیکیشن غوندې یو داسې وړاکی غوندې دغسې یو سکرین درته دومره لیکي، یو سکرین درته راځي درته لیکي چې د تاسو پیج به د مونږ د هغه بررسۍ یا د مونږ د هغه تخنیکي ټیم د بررسۍ لاندې دی، تاسو ته به ډېر زر مونږ جواب درکړو. یا فیسبوک هماغه لحظه جواب درکوي یا تر یوې هفتې پورې وخت نیسي، هغه نه بعد تاسو ته جواب درکوي، درته وایي چې تاسو فرض کړه دغه دوه پیجه د ما چې دي، یا تاسو فرض کړه په نامه د کابل او بل پیج مو د نام په نامه د کابل دی، دا دواړه پیجونه څه کوي؟ سره یو ځای کوي.
که فکر وکړئ یو 1000 لایک لري بل فرض کړه 3000 لایک لري نو 1000 او 3000 لایک 2000 لایک سره یو ځای کې څومره کېږي 3000 لایک کېږي صحیح شو دغسې پیجونه هم کېږي که تاسو چیرې پیج لرئ تاسو مرچ کړي نه وي او تاسو غواړئ ډېر پیجونه فرض کړئ لرئ که غواړئ هغه سره یو ځای کړئ نو تاسو له دې نه ګټه واخلئ پیجونو نوم مو تبدیل کړئ نوم تبدیلول ما مخکې هم تاسو ته په خپل ویډیوګانو کې ښودلې که تاسو نه پوهېږئ چې څنګه تبدیل کړئ هغه تاسو ما ویډیوګانو کې کوی شئ راشئ او پیدا یې کړئ چې څنګه کوی شو موږ د فیسبوک نوم تبدیل کړو صحیح شو تبدیل یې کړئ 2 پیجونه هم سره یو ځای کړئ چې لایکونه مو زیات شي نو یو پیج مخ ته یوسئ او ښه ډېر لایک درته ولري نو ګرانو ملګرو دا و د مونږ نننی ویډیو په آخر کې بله تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همچنان د فیسبوک صفحه مې لایک کړئ او نور ملګرو هم راوغواړئ تر بیا تاسو ټول نه په خدای سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان